د لومړي قلم راښکونکي په نامه ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې موږ سره ډاکټر احمد پرویز اقبال د تلویزوني معایناتو متخصص ډاکټر میلمه دی. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مننه، تاسو هم ستړي مه شئ. کور رمضان. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د تلویزوني معایناتو یا الټراساوند په اړه ځانګړې کړې ده. الټراساوند څه شی دی؟ دغه وسایل یا دغه الټراساوند چې کوم دی په راتګ سره په روغتیا کې څومره تغییرات راغلل، د کومو ناروغیو د تشخیص په اړه دا موږ ته معلومات راکوي او کومه ناروغي کولی شي چې موږ ته د دې لپاره تشخیص راکړي چې تر څو د هغې درملنه په اسانه سره وشي. همدارنګه د الټراساوند اهمیت په طبابت کې څومره دی، د دغه ټولو موضوعاتو لپاره به انشاءالله موږ سره ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال د خپرونې تر اخره پورې میلمه وي. ډاکټر صاحب، که لومړي قلم کې تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې الټراساوند څه شی دی؟ د ستر واک په ستر نامه په سلامونو مو لمانځم. الټراساوند یا تلویزوني معاینات د دوو کلمو څخه جوړ شوي دي چې الټرا لوړ او ساوند اواز ته وایي. یعنې دا دومره لوړ اواز دی چې انسان نشي کولی د دې فریکوینسي یا اواز واوري. دغه آله چې دا خپله په تشخیص او په درملنه کې ډېر زیاته با ارزښته آله ده او په عمومي ډول سره دا د دریو قسمتونو سره جوړه شوې ده چې یو قسمت ته یې پروب یا ټرانسډیوسر وایي، دویم قسمت ته یې خپله منیټور یا د تلویزیون پرده وایي او دریم قسمت یې چې دی هغې ته کمپیوټر وایي چې دغه درې واړه آلې په همزمان شکل سره خپل کار کوي او بالاخره د آینې پر مخ باندې تصویر جوړوي او موږ او تاسو ته په هر غړي باندې چې کیښودل شي د هماغې غړي تصویر او نورمال موقعیت او حتی امراض را په ګوته کوي. مننه. ډاکټر صاحب، که تاسو د الټراساوند د میکانیزم په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې الټراساوند په کوم میکانیزم سره یو تصویر د مونیټور په صفحه باندې موږ ته ښیي؟ که فکر هم کړی ډاکټر صاحب، موږ چې کله واړو نو د غره په لمن کې به هم چې غږ وکړه چې انګی د دغه موج تګ ته پلس وایي او د اواز بیرته راتګ ته ایکو وایي. یعنې موج ځي، دا د الټراساوند وسیله په مریض باندې ښودل کیږي. د بیلګې په ډول باندې یو دوه ځانې مور ده، په ماشوم یې ږدو نو د آینې پر مخ باندې موږ ته هماغه د ماشوم تصویر جوړیږي. یعنې په خپله د دې ماشین په پروب یا مزي کې د فیزو الکتریک کرسټل په نوم باندې مواد دي چې دغه مواد کله د برق سره په تماس باندې راشي دا په اهتزاز باندې راځي او برقي انرژي په صوتي یا تصویري انرژۍ باندې تبدیلیږي او بالاخره د آینې یا پردې یا د تلویزیون د صفحې پر مخ باندې تصویر جوړیږي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب، اوس که دې ته راشو ووایو چې د الټراساوند یا تلویزیوني معایناتو په واسطه باندې کوم ډول معاینات صورت نیسي، که تاسو په عمومي ډول سره په دې اړه یادونه وکړئ او معلومات موږ ته راکړئ. دا یوه ډېره ښه علمي پوښتنه ده او باید ټول لیدونکي دې ته ډېر زیات په ځیر شي چې تلویزیوني معاینات نن وخت الحمدلله ډېر زیات پرمختګ کړی دی. حتی که چیرته هغه ماشومان چې د 2 کالو نه عمر کم وي، د هغوی د دماغو دپاره هم الټراساوند کولی شي چې دماغي الټراساوند صورت ونیسي. د بیلګې په ډول که چیرته په یو ماشوم سر یې د حده غټ وي، الټراساوند کولی شي چې وګوري آیا د دې په دماغي سیستم کې خو د سی اس اف مایع زیاته شوې نه ده، آیا کوم میکروب له وجې نه خو څه مشکلات پکې منځته نه دي راغلي، آیا کومه عفسې یا زوی یا خنځه خو پکې منځته نه ده راغلې. له بله پلوه که چېرته موږ همداسې راکوشو د سترګو الټراساوند حتی شته دی چې د سترګو متخصصین د هغې څخه استفاده کوي. له بله پلوه د تایراید غده یا د جاغور غوټه چې ده، حتی د نک یا د غاړې الټراساوند دی چې په دې کې عضلات، رګونه، شریانونه او حتی د تایروید غده چې ده د دې په واسطه باندې تشخیصیدی شي چې آیا دا نورمال ده یا پکې کومه دانه یا کوم مشکل منځته راغلی دی. له بله پلوه که چېرته موږ او تاسو همداسې سینې ته راکوز شو، حتی تلویزیوني معاینات د زړه تلویزیوني معاینات که چېرته د زړه وظیفه او امراض او اناتومي تشخیص کې هغې ته ایکو وایي چې په دې په واسطه باندې د زړه امراض تشخیصیږي او حتی د سږو امراض که چېرته د سږو په منځ کې چېرته اوبه راټولې شي، زوی راټولې شي، التهاب موجود وي، حتی کومه کتله موجوده وي، تلویزیوني معاینات کولی شي چې دا تشخیص کړي. که چېرته موږ او تاسو وګورو په بطن کې یا په ګېډه کې د ځیګر ناروغۍ، د کیسه صفرا ناروغۍ یا د تریخې ناروغۍ
د پانکریاس د غوټې، د تورې، د پښتورګو، د حتی یو څه ناڅه د حالبینو او د مثانې او هغه غټ رګونه چې د ګیډې په منځ کې دي د دې په ناروغیو کې موږ سره ډېر زیات کومک کوي. د هغې څخه بر علاوه تلویزیوني معاینات کولی شي چې د سیدیې یا تعینو امراض یا ناروغۍ را په ګوته کړي او خصوصا په نارینهو کې د جنسي غړو یا خصیو ناروغۍ هم د الټراساونډ په واسطه باندې تشخیصیدی شي. او اوس خوشبختانه الټراساونډ چون ډېر زیات پرمختګ کړی دی چې د عضلاتو او بندونو په امراضو کې هم ډېر زیات رول لوبوي او په اوسني عصر کې حتی د الټراساونډ په تشخیص سره سره د درملنې په باب باندې ډېر زیات پرمختګونه شوي دي. که چېرته په وجود کې یا په پښتورګي کې یو د اوبو ډکه پکوڼۍ وي کولی شو چې موږ د الټراساونډ د نظارت لاندې هغه تخلیه کړو. یعنې ځینې جراحي پروسیجرونه هم د الټراساونډ د نظارت لاندې ترسره کیدی شي. ډاکټر صاحب لکه څرنګه چې الټراساونډ معاینات اکثره میندې چې هغوی حمل لري په دغه وخت کې ډېر زیات اجرا کیږي او ډېر زیات دوی مراجعه کوي دغه الټراساونډ معایناتو ته. آیا دغه الټراساونډ د دوی دپاره څومره محفوظ دی؟ یعنې دوی ته خو کوم زیان نه رسوي یا د دې کوچني ماشوم دپاره کوم زیان خو نه رسوي؟ که په دې اړه یادونه وکړئ چې دا محفوظ دی او که نه دی. دا ډیره په ځای پوښتنه ده. اکثرا خویندې مراجعه کوي چې دا خو به ضرر نه لري، چون د الټراساونډ د نوم څخه معلومیږي چې دا موج دی، دا شعاع نه ده. موږ حمل یا د خپله د پلاربخت دوره چې ده دا په دریو برخو باندې ویشو. لومړی ترایمستر، دویم او دریم، یعنې اولې 14 هفتې، بیا دویمې 14 هفتې او آخرې 14 هفتې چې مکمل د حمل یا د بلاربخت دوران 40 اونۍ دی. لومړی وخت کې الټراساونډ څه را په ګوته کولی شي؟ دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. په اوله 3 میاشتو کې دا را په ګوته کوي چې آیا دا حمل چې دی په داخل د رحم کې دی که ځکه کله کله د رحم څخه بیرون هم حمل صورت نیسي. دویمه خبره دا ده چې آیا دا حمل چې دی په لومړیو 3 میاشتو کې دا ژوندی دی که ځکه لابراتواري معاینات فقط موږ ته دا ښودی شي چې شته که نشته. ولې دا نشي ښودی چې دا په داخل د رحم کې دی، دا په خارج د رحم کې دی، دا ژوندی دی، دا د څومره مودې دی؟ 1 دی، 2 دی که 3 ماشومان دي د مور په نس کې. د دوی د زړه ضربان لیدل، د دوی هغه خونې چې دي د هغوی اوسېدل، د دوی د وینې جریان، د دوی هغه کم رشد او دغه چې دی آیا نورمال دی که نه دی. له بله پلوه موږ ته دا را په ګوته کوي چې آیا په لومړي ترایمستر کې یا په لومړیو 3 میاشتو کې د لوپ سره خو یو ځای حمل صورت نه دی نیولی. آیا د مور په رحم کې کومه غوټه یا دانه خو د حمل سره یو ځای شته که نشته دی؟ که چېرته ځینې سلیمې تومورونه د مایوما په نوم باندې هغه چون د رحم د ملسه عضلاتو سلیم تومورونه دي د حمل په جریان کې هغه غټیږي او ولادي کانال بندی، دا باید وکتل شي. له بله پلوه موږ او تاسو ته دا را په ګوته کوي چې آیا دغه 2 ماشومان چې د مور په ګېډه کې دي دا په یوه کڅوړه کې پراته دي که په 2 کې دي، بیالو کې د وینې جریان یې شریک دی که ګډ دی؟ ګورئ اکثرا وایي چې زوی مې غټ شو، واده مې ورته وکړه، بیل شو. موږ او تاسو خفه کېږو په دې، ولې که چېرته د مور په ګېډه کې موږ وګورو هغه ماشومان چې د هغوی د وینې جریان هم جدای او په بیله کوټه کې ځان ته پراته هغوی په نورمال ډول دنیا ته راځي. خو هغه ماشومان که چېرته په یوه کڅوړه کې سره ممکن اکثرا موږ او تاسو په رسنیو کې لیدلي دي سرونه یې سره نښتي، ولي سره نښتي، سینه یې سره نښتي، کوناټي سره نښتي، یعنې انومالیګانې یا بدشکلونه منځته راځي. تلویزیوني معاینات کولی شي که چېرته کوم ماشوم د مور په ګېډه کې کومه نقیصه یا کوم مشکل ولري، مثلا ځینې ماشومان شته دی چې پورته سر نه لري، اننسفالي په نوم باندې. ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې تشخیصیږي چې هغه د سر یې اوبه اخیستې وي. ځینې ماشومان شته دی چې حتی څو ګوتې لري اضافي، یا داسې ماشومان د مور په ګېډه کې دغه کېږي چې هغه لاندې تنه نه لري. هضمي سیستم کله چې اولې 3 میاشتې مکملې خویندې د دې ته ډېر زیات پاملرنه وکړي چې لومړی 3 میاشتې ډېرې حساسې میاشتې دي. په دې میاشت کې ماشوم یا جنین د انسان قواره غوره کوي او ټول مکمل غړي تکمیلیږي. دا په دې معنی چې د سر هډوکي تړل کېږي، سینه یې تړل کېږي، ګېډه یې تړل کېږي او پښې او لاسونه یې رشد کوي. که چېرته خدای نخواسته بې ځایه دوایي پرې وخوړله، د شعاع سره مخامخ شو،
او که چیرته سینه یې ونه تړل شو او ګېډه یې ونه تړل شوله ممکن د ماشوم کلمې ازادانه حرکات وکړي او سوی شکلونه منځته راشي. نو په دغه وخت کې باید میندې په لومړیو 3 میاشتو کې ډېر زیات دقت وکړي. بیا هم مننه. څرنګه چې وقفه لرو نو ګران لیدونکو ډاکټر صاحب موږ ته د کوچنیو د جنین د جنسیت په اړه همدارنګه نور معلومات په اړه بس انشاءالله معلومات راکوي، خو د یو لنډې دمې وروسته.